نو یوم عرفه باندې چې کوم عمل دی دغه ورځ باندې دوه اعمال کول مسلمانانو لپاره دا سنت دي، یو واجب دی یو سنت دی. سنت عمل په دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو روژه ونیسئ. او چې کله ته نه تپوس شو چې یا رسول الله د دې ورځې د روژې فضیلت څه دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایه یکفر السنة الماضیه والباقیه، یو کال مخکینی او یو کال آینده د دوو کالو ګناهونه الله تبارک و تعالی د دې یوې روژې د وجې نه تا ته معاف کوي. د مخکې عشرې جدا فضایلو چې ورځې ته روژه نیسي نو الله تبارک و تعالی د یو کال روژې ثواب راکوي. د یو کال گویا تا روژه ونیوله نو تا 9 ورځې روژه ونیولې 9 کالو روژې ثواب الله راکوي. او دې سره سره د شپې ته عبادت کوي نو الله تبارک و تعالی اجر کم راکوي د کم چې د شو قدر د شپې عبادت ثواب دی هغه اجر تعالی راکوي شب قدر والا. لیکن د یوم عرفه بیا جدا یو فضیلت بل دی هغه دا چې دا کې تا روژه ونیوله نو الله مخکینی د یو کال ګناهونه تا ته معاف کوي، د یو کال وروستني ګناهونه معاف کوي. دا الله تبارک و تعالی د دې فضیلت ګرځولی دی. نو په دې ورځ باندې موږ روژه ونیسو لکه ګرانه به لیکن یو سړی ته وویل محنت مزدوري وکړه یوه ورځ او تاله به زه دیاړي د 2 کالو راکوم نو به ډېر په خوشحالۍ باندې وکړي. نو که عام مسلمانانو له پکار دي چې د دې ورځې روژې اهتمام وکړي. عربو ملکونو کې هم زمونږ د پنجاب کې هم عام خلق د دې روژې اهتمام کوي. نو موږ له هم د دې روژې اهتمام پکار دی. ډېر خلق دې کې سستیا کوي دا روژې نه نیسي وایي دا خو سنت دي. نو د سنت معنا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه. سنت معنا هغه عمل چې هغه الله تبارک و تعالی ته خوښ دی، ځکه چې الله قرآن کې اعلان کړی دی چې دې مسلمانانو ته دا ووایه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. که تاسو دا غواړئ چې تاسو الله سره مینه کول غواړئ یا تاسو دا غواړئ چې الله تاسو سره مینه وکړي نو بیا زما اتباع وکړئ. الله به تاسو سره مینه شروع کړي، ستاسو ګناهونه به معاف کړي. زما اتباع زما سنت ژوندي کړئ، زما طریقې په ځان کې راولئ، خپل جسم کې خپل ثقافت کې خپل طور طریقو کې خپل ناست پاست کې خپل خوراک څښاک کې دې کې تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه راولئ. نو دا سنت دی لیکن ثواب اجر پکې دومره لوی دی. یوم عرفه سعودي کې یو ورځ مخکې ده د پیر په ورځ باندې ده او زمونږ د منګل په ورځ باندې ده. آیا موږ په کومه ورځ باندې روژه ونیسو؟ نو فقهاو په دې کې دا لیکلي دي چې د هر ځای د هغې ځای مقام اعتبار سره یوم عرفه به شمارلی کېږي. لهذا سعودي والو لپاره یو ورځ مخکې سپوږمۍ ښکاره شوې ده نو د هغو یوم عرفه هغه پیر ورځ ده. هغه خلق به د پیر په ورځ باندې روژه نیسي. حاجیان نه، کوم چې حج لپاره تللي هغو به دا روژه نه نیسي ځکه چې نبي علیه السلام پخپله په دغه ورځ باندې خوړل ده. حج نه علاوه نور خلک چې کوم دی هغه به د پیر په ورځ باندې روژه نیسي. او زمونږ لپاره یوم عرفه هغه د مونږ لزه د 15مې ورځ مونږ به د 15مې په ورځ باندې د اختر نه یو ورځ مخکې مونږ به دا روژه نیسو. په دې کې ډېر خلک بیا وایي سعودي خو عرفه مخکې ده لهذا مونږ په هغې ورځ باندې ونیسو. نو که چانه کېږي 2 ورځې ونیسئ 3 ورځې ونیسئ پوره د 10 ونیسئ. لیکن که یوه روژه نیسئ نو بیا صرف او صرف هغه د مونږ په ورځ باندې به دا ثواب تاسو ته ملوي.